په بلخ کې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې نمانځنه دغه برنامه د بلخ د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د ګرځندوی صنعت ودې په موخه جوړه شوې او په هغې کې د سیلانیانو پر لا ډېر جذب ټینګار کیږي. دغه اداره که څه هم په وروستیو کلونو کې بلخ څخه د سیلانیانو د لیدو شمېر زیاتېدو څخه خبرې کوي، خو د ګرځندویانو په جذب کې د سیاحتي خدماتو شرکتونو رول مهم بولي. د دې ادارې د مسؤلینو په وینا د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 800 ګرځندویانو د دې ولایت تاریخي او طبیعي جاذبو څخه لیدنه کړې ده. د خارجي ګردشګرانو راتګ و افغانستان ته او په افغانستان کې بیا و بلخ ولایت ته د پخوا په پرتله باندې څو چنده زیات شوی دی. نو دا د ګردشګرانو راتګ و افغانستان ته د الحمدلله د اوسني نظام د افغانستان اسلامی امارت پر در راتګ وروسته د افغانستان پر امن دلالت. آماری که داریم البته ما با خود دیتابیس داریم که هر خارجی که داخل شهر مزار شریف میشه شما ثبت میشه. حدود 800 گردشگر بالاتر از 800 ثبت داریم در 6 ماه، یعنی در 2 ربع سال اول. په همدې حال کې د سیاحتي خدماتو د ځینو شرکتونو مسؤلین د سیلانیانو د بلنې پړاوونو پر اسانتیا ټینګار کوي او باوري دي چې د اسانتیاو برابرېدو په صورت کې به ډېر سیلانیان د هیواد په ځانګړې توګه بلخ لیدو لپاره سفر وکړي. دوی د غراض د لرغونو ساحو او ابداتو مرمتکاري، د هغې پیژندنه او ځینو لرې پرتو لرغونو ساحو ته لاسرسی د ګرځندوی صنعت ودې کړنلارو څخه بولي. ساعات باستانی ما مرحمت شوه و همه بحث امنیت راهبردی از او در نظر گرفته شوه و ساعات باستانی معرفی نشده با معرفی گرفته شوه. دقیقاً قابل توجه سایین خارجی میشه و علاقمندان گردشگرای خارجی هم بر این کشور بیشتر و بیشتر بشه. پیشنهاد ما این است که هر چقدر سهولت برای شرکت‌ها مساعد بسازد تا گردشگرای بیشتر ما دعوت کنیم. زیاد گردشگران که منتظر دعوت ما هستند. له دې سره هممهاله تېره ورځ په هرات ولایت کې هم د یوې اونۍ لپاره د یو نندارتون پرانیستل کېدو سره د ورځې څخه نمانځنه وشوه.